راوړل امنیت دغې نړۍ ته ښځو راوړئ امنیت دغې نړۍ ته سړو څه وکړل سړو جنګونه راوړل د بلې وینا دپاره زه شپه لومړۍ ته بلنه ورکوم چې دا راسي په تریز تاسو ته خپله وینا وړاندې غرونو زړل اوښکې لمنو کې چینې بهېدې غرونو ژړل اوښکې لمنو کې چینې بهېدې دا ټول کائنات په تماشا و ما پښتو لیکله پیل کوم د خپلواک خدای په نامه چې تلپاتې او بخښونکی دی نن د مورنۍ ژبو نړیوالې ټولنې د ورځ په پښتو اکیډمي د پښتو ژبې د ښوونځي په مرکز په تالاب کې د پښتو ژبې لمانځلو په پارک پر دریځ ناست درنو میلمنو درنو لیکوالانو او په تالاب کې ناست ما همزول همصنفیانو سلامونه مې ومنئ نن ورځ یعنی 21 فروری په ټوله نړۍ کې د مورنیو ژبو ورځ په پار لمانځل کیږي دا اعلان د ملل متحد یو څانګې د یونسکو لخوا په 1999 کې هغه وخت اعلان شوی دی چې پس منظر یې په 1952 کې د ډاکي د بنګال د بنګالي شهیدانو ته رسیږي دا ورځ ځکه لمانځل کیږي چې په دا تاریخ معنا 1 کاله مخکې د ډاکي پوهنتون میډیکل یا یونیورسټۍ کې د بنګالي شهیدانو د خپلې مورنۍ ژبې پرمختګ د بډاینه او په احترام غوښتنه وکړه چې د هغه وخت واکدارانو زورواکانو د خپل حکومت یا د خپل زورواک داسې د سامراجیت داسې عکاسي وکړه چې تر نن ورځې پورې یې د محکومو قانون له یو خونړي مثال ورپرېښی شوی دی درنو خویندو موږ دا ورځ څه لمانځو موږ دا ورځ په دې لمانځو چې موږ په یو داسې حکومت کې ژوند کوو چې نه ملي تشخص راکوي نه ملي واک راکوي او نه خپله ژبه راکوي هدف یې دا دی چې له موږ خپله ژبه وګرځوي چې له موږ خپله ژبه وګرځول معنا موږ په حیثیت یې قوم ورک شو چې هغه قومونه چې په نړۍ کې خپل شتون یا خپل شناخت نه لري هغه دایمي غلام شوي دي یا په نورو خلکو کې ضبط شوي دي کوم قومونه د دایمي غلام یو غټ علت دا دی چې هغه په نړۍ کې خپل تاریخ یا په تاریخ کې خپل شتون نه لري او هغه د پردوی په ټانګه کې سپاره وي او کومو قومونو چې خپل تاریخ خپل شتون برقرار ساتلی دی هغه تر نن ورځې پورې په نړۍ کې خپل کورونه لري او وګړي یې د ښه ژوند خاوندان دي قدرمنو لیکوالانو موږ یعنی پښتانه چې چیرې ژوند کوو یو یې په هر اړخیز تقسیم کړي یو یې خپله ژبه راسه اخیستې ده بل یې په منځ کې داسې ابهام را اچولی دی چې په تنظیمي سیاست یې لا تقسیم کړي و دنیا ته مو د ترهګر دهشتګرد وحشیان او د بېتهذیبه غوندې ښکاره کوي زموږ 4,000 کلن تاریخ سړیتوب تهذیب او تمدن د الکترونیک او پرنټ میډیا تر لارې تر خاورې لاندې کوي یا یې په تعلیمي سیسټم بندیز پر لګولی دی موږ د دوی په نت پوهېږو هغه ځکه که موږ خپله ژبه د لاسه ورکړه نو موږ هر څه د لاسه ورکړه چې موږ خپله مورنۍ ژبه نه وژغورو موږ هېڅ نه شو ژغورلی اشنا لالا په یو سیمینار کې د نیشنلیزم په هکله خبره کول چې د نیشنلیزم پیژندګلوي په 5 شیانو کېږي په هغو کې مهم یا اهم عنصر چې دی هغه پر ژبه باندې دی هغه ځکه چې د یو قام لرغونتیا د هغه په ژبه باندې خوندي وي نو یوه عجبه خبره یې بله وکړه وایي که موږ دا ټول شرایط پوره کړو او یوه ژبه د لاسه ورکړو نو دا ټول شرایط زموږ د قام د ګټلو دعوه نسي راګټلی او نه موږ یو قام ځان ثابتولی سو او که موږ دا ټول شرایط د لاسه ورکړو او یوه ژبه خپله کړو نو د هغه قام یا د زموږ قام پیژندګلوي به له ورایت څخه کېږي خو دا نن چې موږ په کوم ځای یا په کوم حکومت کې ژوند کوو او د کومو جغرافیې موقعیت او وسایلو ځانونه وارثان بولو د هغه یو غټه دعوا یو غټ ثبوت دا دی چې موږ خپله پښتو ژبه لرو قدرمنو مشرانو خویندو دا رښتیا هم چې زموږ پښتو ژبه تر نننۍ ورځې پورې زموږ ادبیانو لیکوالانو شاعرانو او سیاست کوونکو تر نننۍ ورځې پورې په لیکلو او په ویلو کې ژوندۍ ساتلې ده بالخصوص یوه ښه خبره خو دا هم ده چې په ګوګل کې په 22 نمبر د نړۍ په غټو ژبو کې زموږ مورنۍ ژبه یعنی پښتو ولیاړه ده د یو ریپورټ مطابق چې په نړۍ کې 2150 ژبې ویل کېږي چې اکثریت برخه یې په ایشیا کې ده راپور وایي چې په راروان
دی کې به 50% ژبې له منځه ځي هغه ځکه چې ویونکي تر 1 لک نفوس کم دي خو په هغوی ژبو کې پښتو نشته معنا پښتو په 21مه پیړۍ کې هم لا ویل کېږي خو په شرط یې د دې چې موږ به هغه ته اوبه ورکوو ستاینه به یې کوو ستاینه به یې داسې کېږي چې موږ هر پښتون هر پښتنه خور ورور دا کول یا دا هڅه یا دا کوشش وکړي چې خپله پښتو په ویلو او په لیک کې زده کړي او د زما په نظر په دا کې لویه یا غټه برخه د زموږ د مور معنا د ښځې ده چې ماشوم اول 15 یا 6 کاله له دې سروینو په لیکلو نه کم از کم په ویلو خپله ژبه ور زده کړي چې ویونکي یې ډېر سي درنو لیکوالانو موږ پر نیټ یا پر فیسبوک چې کوم پوسټ کوو پکار دي چې دا پوسټونه موږ په پښتو وکړو چې پښتو لیکوالان ډېر شو نو فالوورز به ډېر سي چې فالوورز یې زیات شو نو د نړۍ د نورو خلکو پام ور اوړي دا هېڅ اعلی جدیدیت یا اعلی تعلیمي نه ده چې موږ پردۍ 2-3 ژبې زده کړي دي یا یې ویلی سو او یا یې لیکلی سو په خپله مورنۍ ژبه نه ویلی سو او نه یې لیکلی سو دا هیڅ اعلی جدیدیت نه دی هغه ځکه خو او بیا په مجلس کې کښېنو په محفل کې ناست یو او بیا ښه کلک وخاندو چې یاره پښتو خو ډېره ګرانه ژبه ده موږ یې نسو زده کولی هغه ځکه خو یو شاعر په خپل شعر کې وایي د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی د بل ژبه زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي ده نن د مورنیو ژبو لمانځلو په کار موږ ټول پښتانه دا هوډ وکړو چې خپلو ماشومانو ته به پښتو ور زده کوو او باقاعده یو پښتو ښوونکی به ور پیدا کوو چې تر څو پورې په کور کلي او په وطن کې د پښتو لوستونکي لیکونکي او ویونکي زیات سي نو به د پښتو پرمختګ رامنځته سي او دا زموږ ذمهواري جوړېږي چې موږ پښتو ولیکو او ویې وایو لوست یې کوی سو او خپل را روان نسل ته ور وسپارو مشران میلمانه ناست دي هغه به د نن ورځې په مناسبت خپلې ویناوې کوي خپله وینا د حمزه بابا په دې شعر سره راټولوم چې هغه د پښتو یو مین شاعر و حمزه سفر که د حجاز په لور وي حمزه سفر که د حجاز په لور وي زه د پښتون د قافلو سره ځم په درناوي